السلام علیکم لیدونکو. نن موضوع مو د څنګه کولی شم پروفایل پکچر ګارډ اون کړم. زه اشرف خان یم او بیا شرنګلا درته وایم ستاسو خپل چینل ایوا ټیک ته. پروفایل ګارډ اونولو دپاره به د پلی سټور څخه یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړو. ما د ډېر ملګرو میسیجونه او کمنټونه په فیسبوک کې لیدلي وه چې څنګه کولی شم د فیسبوک پروفایل ګارډ اون کړم. په هغو کې ډېر خلکو په کمنټونو کې ورته ویلي وه چې موږ نشو کولی په افغانستان کې داسې پروفایل ګارډ اون کړو. خو هغسې نه ده، موږ کولی شو چې په افغانستان کې هم د دې څخه استفاده وکړو. راځو پلی سټور څخه به هغه اپلیکیشن راډاونلوډ کړو. په سرچ کې ورته ولیکئ کیوي براوزر، KIWI براوزر. دغه براوزر به راډاونلوډ کړئ. هغه ملګري چې په کمپیوټر کې فیسبوک څخه استفاده کوي هغو ته حاجت نشته چې دغه براوزر راډاونلوډ کړي. هغه یوازې د کروم براوزر څخه استفاده وکړي. اوپن به کړو. دلته به اول تاسو خپله آی ډي راخلاصه کړئ په دغه براوزر کې. زه ځم د فیسبوک څخه استفاده کوم. دلته به نمبر یا ایمیل ورکړو. پاسورډ به ورکړو. زه به تاسو ته ښکاره کوم چې اوس زما آی ډي پروفایل ګارډ نه لري. ځم پروفایل پکچر ته. ما انټرنټ یې څه سلو دی. ښه، پروفایل پکچر باندې به کلیک وکړو. دلته که تاسو وینئ چې زما په عکس باندې اوس پروفایل ګارډ نشته، نو د فالولو دپاره به په سرچ کې ولیکئ ملټیپل ټولز فور فیسبوک. هغه ملګري چې په کمپیوټر کې استفاده نه کوي هغه دې یوازې په ګوګل کروم کې ملټیپل ټولز فور فیسبوک ولیکي. دا ولې لیکو موږ؟ کله چې زه پر دا درو ټکو باندې کلیک وکړم دلته که زه راکښته سمه لاندې د اګزیټ لاندې موږ د ملټیپل ټول فور فیسبوک آپشن نه لرو. نو د فالولو دپاره به اول دا ورته راډاونلوډ کړو. زه پر دا اول آپشن باندې کلیک کوم ملټیپل ټولز فور فیسبوک ګوګل کروم باندې. دا موږ ته کروم ویب سټور راخلاص کړي. اډ ټو کروم باندې به کلیک وکړو. اوکې. کله چې دا راډاونلوډ شو نو پر دې وارې ماوس کلیک وکړئ، بیرته یې بند کړئ. اوس لاړ شئ پر هغه درو ټکو باندې کلیک وکړئ. یو وار یې ځان ته معلومه کړئ چې فعاله شوی دی او که نه دی. ګورئ لاندې د اګزیټ لاندې اوس ملټیپل ټولز فور فیسبوک لیکلی دی. نو راځو پر هغه باندې به کلیک وکړو. کله مو چې کلیک پر وکړئ دلته به پر ضرب علامه باندې کلیک وکړئ یا د کلوز بټن لرو. دلته به راشئ ټولز ته. په ټولز کې لاندې څخه دریم آپشن دی پروفایل پکچر ګارډ. پر دې باندې به کلیک وکړو. دلته خو اول تاسو ته پروفایل پکچر راخلاصوي. بیا لاندې موږ دوه آپشن لرو، شیلډ اف یعنې پروفایل ګارډ لګوئ او شیلډ ډاون غواړئ پروفایل ګارډ ځینې څه کوي. دغه دوه آپشن لرو. نو اوس موږ غواړو چې پروفایل ګارډ پر ولګوو. نو شیلډ اف څخه استفاده کومه. دی هم یو څه وخت نیسي.
ښه. Shield activated. Your Facebook profile picture is now guarded. اوکې به کو. اوس به ولاړ سو په فیسبوک کې به وګورو چې فالو سوی دی. لاړو سو پروفایل پکچر ته. نو لکه څنګه چې تاسې وینئ پروفایل ګارډ په لګېدلی دی، زه بیا سره زوم کوم دا عکس. پروفایل ګارډ اون سوی دی. که مو زما دا ویډیو خوښ سوی وي نو لایک، سبسکرایب او د ټولو ملګرو سره یې شیر کړئ چې ګډه ځینې واخلي. تر بل داسې ویډیو په نوم پاک رب سپارم. د الله په امان.